بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 12 د فبرवरी کال 2018 چې د پنځشنبه ورځ سره سمون خوري ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په برنامه کې ډېر مهم خبرونه دي. د پاکستان د احتمالي حمله خبره ده، د ایران د افغانستان د حکومت د رسمیت پیژندنې خبره ده، د ډونالد ټرمپ او د نتنیاهو د ناست متعلق خبرې دي چې هغه د ټولنه په مخ کې اخلم مهم دي. د چین اخطار د امریکای ته د کشتۍ متعلق او د همدارنګه د جهادي خبرونه دي چې زبده تاسو سره شریکوم. بنان خبرونه په لنډه توګه می تاسو ویلي دغه سریزه ده چې دغه مسایل دي څوک چې کوم یو سره علاقه لري کولای شي چې انتظار وکړي او هغه ووري، ځکه چې زماته څومره تجربه اوس شوې ده اکثرا دوستان سر د خبرونو ووري بیا نور اخره پورې ماتل نه کوي. نو دغه مهم خبرونه دي د امریکا د پاکستان د حمله دي، د ایران د رسمیت پیژندنې دي او دا راځم د ټولنه اول مهم خبر ده دی چې پرون مې اول خبر هم دا وړ مورز مې اول خبر هم دا چې د نتنیاهو سفر امریکا ته د ډونالد ټرمپ سره لیدل او د دې اغیزه په سیمه کې د فلسطین په موضوع باندې او همدارنګه په د ایران سره په جګړې باندې. څنګه چې پرون ته د سه شنبه ورځ باندې نتنیاهو امریکا ته ورسید، نو د ماخام په وخت کې د ملاقات اوله کې د ویتکاف کوشنر د ډونالد ټرمپ د زوم او همدارنګه د مارکو روبیو د وزیر خارجه سره وشو. دوی د ویتکاف او کوشنر خپل د عمان د ناست متعلق د معلومات ورکړل چې الته کمی خبرې شوی وي او د دې سویلي واغې سویلو سره بریفینګ ورته کړی دی او مارکو روبیو ور سره خبرې دی کړې دي چې فرضاً د سره په کوم نقاطو باندې خبرې کیږي او ډونالد ټرمپ سره په خبرې بکې ذهنن آماده وسی. په عین حال کې پرون تاسو دا ویلو چې د لوی هیئت ورته کنسل کړو، د سره صرف د نظامی سکرټری ور سره تللی دی او د امنیت د شورا سکرټر ور سره تللی دی، یو د خپل دی درې په درې تللی دي، نور ور سره وزیران هم نه دي پریخي، مشاورین هم نه دي پریخي، د میډیا کسان هم ور سره نه دي پریخي، حتی خزه سارا نتنیاهو مرسره نه ده پریخي. نو د دې وخت کې چې کله د دې ملاقات پرون ماخام د دې کسانو سره کېده، په د وخت کې ډونالد ټرمپ ټلیفون کې د قطر د امیر سره په خبرو باندې مصروف او ول کېږي دا خبرې ډېر زیاتې وګدې شوې دي، د ساعت نم زیات سکم یو نیم 2 ساعته دوی سره مفصل خبرې کړي، خو دا تفصيلات رانغله چې د قطر د امیر سره په څه باندې خبرې کړي دي. خو یو شی خبر راغلی دی چې په مجرد دغه خبرې د دې ختميږي. علي لاریجانی چې په عمان کې او د عمان د امیر سره 3 ساعته ډېر وګدې خبرې د امریکا سره د احتمالي جنگ او د غزې په مسله په خبرې کړې وي. هغه په عمان کې و چې د کم زنګ ورته راځي او د دفتن رواني گیزي قطر ته او د قطر د امیر سره الته د ګوري او د دو دغه ناسته هم سره ډیر وګديږي، یعنی 3 ساعته د عمان د مشر سره خبرې کړې دي، بیا د قطر ته او د قطر ناسته پس لغینه چې د قطر امیر د ډونالد ټرمپ سره خبرې کړې دي، دا راغړې دي سره خبرې کیږي. دلته دی په دې خبرو کې مصروف دي. الته امریکا ډونالد ټرمپ د نتنیاهو سره کینی خبرو ته او په خبرو کې هغه سره بعضی موضوعات دي چې ورته فرزند مغربي کناري د ویست بانک په حصہ کې ورته ډونالد ټرمپ واضح ویلي دي چې چیرته تا د انضمام وکړه او دا خوره د خپل په خوره کې زم کړله او د وسلو قرارداد فسخه ځکه چې هغه کې ښکارا ویل شوې دي چې دا خوره به خود مختاري او دلته به اسرائیل اسکله مداخله نه کوي، تا دا قرارداد مات ک او ته د ځبانه وننوځي چې چیرته دا کار تا وکړه نو زمونږ ټول هر نوع مرسته او همکاري به د اسرائیل سره بند کړل شي. دا ډونالد ټرمپ نتنیاهو ته ویلي دي. همدارنګه د ایران د حمله په حق له ورته ویلي دي چې خبرې روانې دي، د باید انتظار وباسي چې د خبرو نتایج شي معلوم شي، د تبابه موږ اطلاع ورکو. نو فل حال د حمله نه کوي. نتنیاهو دا ویلي چې ایران باندې حمله لپاره د نتنیاهو ته ځینې اصول وړاندې کړي چې دغه اصول دغه لاندې کچې ته موضوعات مخکې لاړ شي کلان نشي منګه زبا په خپل بریټ کوم امریکای ته به ضرورت نه پیښ کیږي، یعنی د امریکا
امریکای خبره ته بم غوږ نګدي چې چیرته امریکای په یو طرفه توګه باندې د ایران سره جوړه وکړه. د امریکای د خبرو نه داسې ښکاری چې د فلحال برید کول نه غواړي، ځکه چې د ټولو ځایونو نو ته مشوره هم دا ورکړ شوې ده چې د برید کې امریکا او اسرائیل به ډیر خرابېږي، ځکه چې دوی په حساب په یو بربند حالت کې الته قرار لري د کشتیګان او ایران په یو مملکت د موسالته دغه دی، نو د دې به الته د پاکیزي باندې برید وکي او دا به وهي. او همدارنګه د دوی هغه پلانونه په ایران کې چې کوم یو پیاده کړي او هغه کې دوی نه دي کامیاب شوي، او د هغه اصلاح طلبانو ډلې باندې چې دوی کار کړو چې د نن نظام بدل کی د هغه نم کم از کم 15 کسه ونیول شول، چې دا یو بل لوی ماته د امریکا لپاره چې کوم امید تړلې هغه امید هم چنن لمنځه ولاړه. دویم مهم خبر دا دی چې د ایران سفیر په افغانستان کې یعنی علي رضا بگدلی ویلي دي چې د افغانستان او د ایران اړیکې نهایتا سره دونه نږدې دي چې د ایران اړیکې دومره نږدې دي بل هیڅ ملک سره نه دي، او په همدې اساس ویلي دي چې موږ سفیران دوه طرفه لرو، زموږ روابط تجارت هر څه په ډیر دغه دي، نو ممکنه ده چې په ډیر لنډ وخت کې ایران افغانستان رسمن په رسمیت سره وپیژني او د اړیکې سره استواره شي. مګر هم دغه نه دی ویلي چې دا به په کوم وخت کې کیږي. همدارنګه نیویورک ټایمز دغه کې ویلي دي چې د ممکنه ده چې د دوی ترمنځ دغه رسمیت پیژندنه د سیمې د حالاتو د وجنه وسی. په همدې حال کې د ایران په سیمه کې تاسو ګورئ چې د روسیې سره د چین سره علاقه ډیر خدي، او روسیې افغانستان په رسمیت پیژندل، د چین روابط هم د افغانستان سره ډیر خدي، که چیرته د افغانستان سره رسمیت او پیژني او روابط وسواره کی نو ایران بخپل د شاد ادرس خوانه یعنی شمال خواته روسیه او د غاړه افغانستان او اخواته د چین د دې بابت نه بده کاملا مطمئنه وسی. دغه واضح شوی نه ده چې دغه رسمیت پیژندنه په څومره وخت کې وشي، خو د دې زیره دغه کړی دی چې ایران به د افغانستان په رسمیت سره پیژني، او په دې باندې په نړیوال سطح باندې بحث روان دی چې دا یو بل لوی اقدام دی. موږ خو دا فکر کوو چې کېدای شي هندوستان به مخکې شي، خو کېدای شي د ایران نه پس هندوستان هم دا اقدام وکړي. همدارنګه پاکستانی ادارو دا کړی ده چې دا اټل شوی ده چې پاکستان به په افغانستان باندې برید کوي، خو دې کې یو غټه خبره دا شوی ده چې دې کې د پرون ما تاسو خبر درکړو چې حمله به په کابل، پکتیا، ننګرهار او په قندهار کېږي. خو د قندهار په حق نن خبرونه کې د دې داوا چې پاکستان دا د پروګرام لري چې قندهار ښار ونیسي، یعنی قندهار ښار خپل په کنټرول کې راولي. الته ویلي دي چې ښار ونیسي، دی چې کوم الته اهداف لري هغه. زه فکر کوم چې دا کې چیرته د قندهار د نیولو پروګرام دی دا لري، دی به دا پروګرامي چې د قندهار کې خو الته د طالبانو مشر ناس دی کیږي، خو د نظام د تغییر دغه کیږي په معنا سره ده، او عین حال کې د باتمن دی به دغه ته هم څه خبره کړې دی سمت شمال ډالو ته چې موږ به دا اقدام کوو، تاسو به یو څه اقدام نه کوئ. نو خلاصه دا خو د دې هغه کوم یو خبر دی چې ما تاسو درکړ چې دغه خبري التشته دی. دا چې فرضاً آیا دا کیږي نه کیږي دا به خبر ده، آیا واقعا دی دا جګر لري دا جرأت وکړي په افغانستان باندې دا نه نوځي او دا ولایت ونیسي. ګرچې په دې متعلق ما تاسو خپل په ډیرو برنامو کې په خوا ویلي دي که پاکستان راشي د نظامی لحاظ نه پاکستان قوت زیات دی، منظمه قوا لري، دغه لري. ممکن زمونږ بعض ولایتونه چې ما تاسو په هغه وخت کې ویلو چې پکتیا یا ننګرهار په دې باندې رانه نوځي، او دا ممکن کې ویلو چې رانه نوتل اسانه دي افغانستان ته، خو وتل ډیر ګران دي. دا مشکل دی. اوس دی د فعلا دغه خوبونه ګوري او دغه خوب دی لیدلای دی او دا دغه کړی دی چې دوی به په افغانستان باندې راننوځي، او ویلي دي چې د قندهار ممکن د هغه ښارونه به چې الته دوی خپل قوا متمرکزه کړي. د قوا متمرکزولو معنا هم دا ده چې نیول دي. پرون برنامه کې ما تاسو یو خبر درکړو چې د امریکا د ونزویلا یو کښتۍ چې 100,000 بیرله کروډ آیل پکې وو چې د چین خواته روانه و هغه نیولې ده.
د دغه کشتۍ په متعلق چین امریکا ته سخت اخطار ورکړي وارننګ ورکړي چې په 4 ساعتو کې دا کشتۍ باید خوشی کړل شي. امریکا د نړۍ پولیس ځان نه جوړي، هر یو کشتۍ د نو ودري دا خطرناک دی او د دې کې چې دا کشتۍ سره دوی دا خوشینه کې د امریکا ته به داسې یو سبق ورکړ شي چې امریکا په خوب کې تصور نه کړي. دا رقم یو دا کوي دي چې دوی خپل په دې کړه باندې پخیمانه شي او د دې باندې بدس یو دغه چې دی به تصور نه کړي. او بل دا خبرې هم کړې ده چې دی د نړۍ مالکان نه دي او دی دغه کارونه نه کوي ځکه چې د په مقابل کې اقدام د نړیوالو بې ثباتۍ خواته دغه کېدی شي. همدارنګه امریکا د رئیس جمهور مرستیال جی ډي وینس په ارمنستان کې و پرون او الته د ارمنستان د رئیس جمهور سره ولیدل او د اتمی هستوي معاهده ورسره امضا کړله. یعنی دی به ارمنستان ته اتمی انرژي دا به امریکا ورکوي، کوم چې ایران ته په جنگ د ایران ته نه ورکوي، اما ارمنستان سره قرارداد پرون وتاړه او دی به الته د اتمی انرژي سبټي دا به سره جوړي. ځکه چې آذربایجان خو مخکې نه د امریکا په ولکه کې او د ایران په مقابل کې استعمالوه، وس ارمنستان هم دا یو بلم الته د ایران په مقابل کې دا شو، دا به د ایران په مقابل کې ضرور استعماليږي ځکه چې د هغه سره نږدې شي. نو قرارداد وشو. نو تاسو معلومه ده چې هغه فکر کوي چې امریکا زموږ تر شاته هر اوراني چې د شاید ممکن وکي. اما همدارنګه په نړیواله سطح ماکرون د فرانسې وزیر د فرانسې رئیس جمهور دا خبر دغه کړی دی چې د اراده لري چې لاړ شي روسیې ته او د پوتین سره وګوري او اروپا ته ویلي دي چې تاسو خپل تصمیم ونیسئ. د جنگ نه بهتره ده چې خبرې وشي. دی ویلي دي چې زم د روسیې مشر سره ګورم او کې دې چې د اروپا استازیتوب وکم او دا خبرې مثبته به نسبت د دینه چې موږ د روسیې سره مخالفت او جګړه وکړو. یعنی د څه راکې چې امریکا خو مون سره غلوبه وکړه نو روس سره ولې مونږ جنگيږو چې روس سره دښمنی کوم امریکا را نه لاړله او چین بل قدرت دی. نو دا د طریقې باندې ماکرون دا دغه کړی دی چې دا بزي او عین حال کې ویل چې اروپאי مشران ته دا خبر ورکړی دی کې دی چې په عین حال کې د غوی رضایت او د غوی استازیتوب کوي کوم خبري چې دغه سره پوتین سره مخکې لاشي ابا د ټولو د استازیتوب باندې اوسي. بل نړیوال خبر دا دی چې خالد مشال د حماس سیاسي وایان چې او سیاسي مشر چې هغه دا دغه کړی دی چې حماس به اسکله خله سلام نشي او خپل سلام به کینې دي لپاره دی چې د کوم ورځ نه معاهده شوې ده دغه ورځ نه اسرائیل د معاهده ماته کړې ده، هر ورځ حمله کوي زمون وګړي وژني او دغه اوربان ته او دغه معاهده ته احترام نه دی کړی. نو د معاهده باوجود چې د راځي معاهده ماته زمون وګړي وژني کوم اسلحه ور وسپارله نو دلته خو زمونږ یو کسب پاتې نشي او ارسل توکیږي. د دې اساس باندې دی چې موږ د فکر کوو چې باید زمونږ اسلحه موږ ټوله ونسپارو. یعنی دی هم یو قدم اوس بیرته شاته ځي. نیویورک ټایمز لیکلی دی چې حماس خپل اسلحه به وساتي او د وری نظام او دغه مرحله ته به داخل شي. یعنی دغه فعلا به د خپل قدرت او د اسلحه به خپل وساتي مګر خپل د سیاسي قدرت چې د به انتقال کی ترانزیشنل د پیس کمیټې ته او هغه بدلته نوې حکومت لپاره جوړول ته به په حساب خبري وکي. دا د نړیوالو موضوعاتو راځم اوس د خیبر پختونخوا کې د عملیاتو باندې په مورخه لسم د فبرवरी یعنی پرون ټول مجموع شپږ عملیات شوې دي په وزیرستان جنوبي کې دوه، بنو کې دوه، بجاور کې یو، په ټانک ولایت کې یو. جنوبي وزیرستان ولایت سرویکي ولسوالۍ د باسکي پوزي قلا باندې د راسکوف برید کې یو عسكر وژل شوی دی. جنوبي وزیرستان ولایت د سرویکي ولسوالۍ په سیوري سیمه کې پر پوزي پوسټ باندې راسکوف په برید کې سارون کې کیمرا لمنځه وړل شوې ده. بنو ولایت بکاخیل ولسوالۍ د روسروټ د پوز پر پوسټ باندې برید کې یو امنیتي کیمرا ویجاړه شوې ده او نور مرګ جوړ هم اوخته ده. همدارنګه بنو ولایت بکاخیل ولسوالۍ د محمد خیل سیمه کې باران ډیم ته نږدې درې دفاعي پوسټې خالی شوې دي او په پوځیان تختیدلې دي. باجوړ ولایت لوی مامون ولسوالۍ د ملنګي سیمه کې چک پوسټ باندې لیزري برید کې یو عسكر وژل شوی دی. ټانک ولایت ټانک ولسوالۍ د انزلو
یعنی ملاګانو په سیمه کې اوسیدونکو اف سی عسكر صفی الله د معین الدین زوی خپل دنده پرېښې ده. هیله ده چې برنامه وګورئ، خو کې دوستان سره شریکه کړئ، سبسکرپشن، لایک او زنګوله مه هېروئ. وما علينا الا البلاغ.